سلامونه موخې ملګرو علي تابان دا مهال په ضلع شانګله او بیا په پیرخانه لاړۍ کې موجود یم. موږ مازدیګری ټیم دی نو ما وایي چې د خپل کلي دا موسم او دا حالات او د دې د ښکلي ښکلي غرونه د خپلو ملګرو ته وښیم. نو ځو مخکې هغه یو کس را روان دی چې لرګي په اوږه دي نو د ده نه به یو څو تپوسونه کوو یو څو خبرې به سره کوو. نو نادره دلته په څه شعر ډالۍ کول غواړې؟ نو دلته خو دا شعر ووایم منصور صاحب وایي چې ګېډې وړې شم لو کولی شم په ګوټ کې ښه یم. ګېډې وړې شم لو کولی شم په ګوټ کې ښه یم. زما به هسې په نصیب کې کلیواله واه واه ډېر ښه. زما به هسې په نصیب کې کلیواله نه وه. نو زه د دې ملګري نه تپوسونه کوم. تاسو کتی شئ ماما جان دومره ښکلې لرګی په اوږه راغستې روان دی. څه دې وجې څه نه راغلی؟ دوبندونه مې راوړل. ښه دوبندونه دې راوړل. او څه ځای ته یې وړئ؟ ګانشال. ګانشال ته یې وړئ. نو ستا جذبې ته زموږ سلام دی چې ګوا چابک او ځوان بنده دی په خپلو مټو باندې کې خپله محنت کوي. نو ملګرو د ده لپاره یو کمنټ لازمي وکړئ. راځئ نورو مخکې ویډیو برته ښیم ما سره وګورئ. زما د پرامرۍ د وختو ملګری تر 10مه پورې چې ما سره په کلاس کې یو ملګری را سره دی نو د ده نه به هم یو څو خوږې خبرې اورو. زه په لاره چې موږ له څه راځي مخکې له هغه به تاسو ته ښیو. دا تاسو کتی شئ دا جنریټر دی چې د دې نه بجلي پیدا کېږي. خلک دلته د دې اوبه چې کومې دي هغه په دې جنریټرو راواړي او د دې نه بجلي پیدا کېږي. دا جنریټر چې کوم واله د پیپ دی هغه په دې کې دا اوبه ځي په کته. نو زه مخکې تاسو ته به دې ځای دا ښکلاګانې ښیو. نو ما سره وګورئ. نو روان یو خو مخه ځو. نو نادره وایي چې د تېر ژوند دغه وختونه څومره ښه وو. جی د تېر ژوند دغه وختونه څومره ښه وو چې ماشوم ومه یادونه څومره ښه وو. ډېر ښه. او سره غرمه کې به د سکول نه راچوټي شو. ډېر ښه وه. د تېر ژوند دغه یادونه څومره ښه وو. ښه ملګرو روان یو. تاسو ته هم پته ده د تېر ژوند دغه وختونه چې سړي باندې تېر شي څومره ښکلې سړی ورپسې بیا وروسته ارمان کوي. او روان یو هلته کې یو بیلر مونږ ورکړی دی ځکه چې جمع دی یخني ده نو هغه به رالو د هغې په باره کې به تاسو سره یو څو خبرې کوم چې زموږ د کلي کوم ژوند دی هغه څنګه تېرېږي. نو دا مخکې تاسو کتی شئ چې کوم د لرګي او پل دی چې خلک اوس خو دا خوړ کم دی چې کله خوړ زیات شي نو په دې باندې کې موږ پورې وځو. دلته کې په اوړي موسم کې سیلابونه راځي او خوړونه راځي نو خلکو بیا به دې پلونو باندې پورې وځي. دا کلي موسم دی. په مخکې به پخوا په دې وخت کې به هروز کال یا داسې نور کلونه چې کوم دي ډېرې واورې به کېدي. څه کال یې پته نه لګي نه باران شو دی او نه واور شو. تاسو ته هم پته ده. نو په واورې موسم کې به تاسو سره ویډیوګانې کوو. نو نادره ته ملګرو ته څه ویل غواړې؟ جی موږ خو دا وایو چې ما او تا خو د وړوکوالي نه یو بل سره پاتې شوي او تر 10مه پورې بیا تاسو لاړئ اسلام آباد ته. او نو هغه وخت داسې شو چې موږ د میټرک نه بعد بیا د یو بل نه جدا شو. نو انشاءالله موږ خپل وخت تېر کړی. زه وایم خپل دې ملګرو ته چې د یو بل سره مینه محبت خبر خبر وساتئ. ولې ژوند څه پته نه لګي. نو نور ته څه وایې دوی ته؟ نو د واورې په حواله کې به راته څه ویل غواړې؟ واوره خو په تېرو کلونو کې خو په دې ټایم باندې ډېر ښه واوره پرته وه. شکر یې د الله طرف نه نه کېږي. دا هم یو رحمت دی چې شین دی ځمکه وچه ده ښه برابره خو واوره نه کېږي. انشاءالله واوره وشي بیا به هم تاسو ویډیو جوړه کړئ دوی او یو ښکلې ویډیو به بیا جوړه کړو. نو دا مخامخ تاسو کتی شئ تور املوک دي کوم چې موږ ته کته د 50 روپو داسې دومره غوندې کې میلاویږي. دا زموږ د کلي قدرتي میوې دي. دلته کې بالکل پرې میلاویږي. چکر راووایي انشاءالله پرې به واله یو چې پرې به والي. نو دي وا جاپاني پل چې کوم دی سور املوک هغه د دې ډېر زیات دی. نو که څوک چکر راوایي نو پرې به خورئ. پرې به نو دا اوس موږ دې ځای تاسو کتی شئ. دا بره زموږ خوږ ورور عثمان علي او ورسره کاکا ولاړ دی. السلام علیکم کاکا جي. خیر داس خو وي. نو دوی راغلي دي د دې ځای دا اوبه روانې شوي نو دا سموي. نو وایي چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی چې د بل انسان په کار شي سړی. او نو کاکا ملګرو ته به څه ویل غواړې؟ بس دا ویل غواړم چې زموږ علاقه ډېر دغه سره مخ ته زموږ کې ستونزو سره او دې کې څه داسې مراعات نشته دی. غریبان کله په اوبو پسې ورځي منډه وهي کله بل ته منډه وهي. زموږ مشرانو ته پکار دي چې د اوبو داسې سکیمونه منډه وکړي پوه شول سرکاري کارونه وکړي په دې حالت کې. زموږ دا حال دی په سپینې کې هم راغلي یو اوبو ته ولاړ یو. نو کوم سیاسي خلک چې دی که نه نو دوی وایي چې زموږ د هغونه دا ګیلې دي چې موږ د دې ځای روډ خو هم تاسو ته پته ده او بیا د دې ځای چې کومې اوبه دي هغه دی وایي چې دا حالات دی او نورې داسې ستونزې چې کومې دي د دې علاقې نو وایي چې هغه موږ له هېڅ کومه پکې نشته. ډسپنسري پکې ښه نشته. زموږ ته په دې علاقه کې سخت تکلیفونه دي.
موږ په مشران ته وایي چې موږ ته دا سپمونه وکړي دا ډسپلینانه ته جوړ کړي سپمونه وکړي زموږ ته کلرونه ته جوړ کړي نو زموږ د علاقه به هغه شی مخکې به شي نو موږ ته هم د داسې ځوانانو ضرورت دی او د داسې خلکو ضرورت دی چې داسې خوږې خبرې وکړي زموږ د علاقې په باره کې نو کاکا بخښنه غواړم تاسو د دې د کاکا خبرې واورېدې چې د دې د اوبو چې کومې مسلې دي بیا د دې د روډونو چې کومې مسلې دي نو تاسو دا کتلی شئ چې د جنت شنې علاقه ده او د دوزخ شنې ژوند پکې موږ تېرو خو بس دا د دې خلکو همت دی د سیاسي خلکو نه موږ څه ګیله وکړو ځکه چې هغه خو تاسو ته پته ده نور څه نه شو ویلی نو نادره دا به راته ووایي چې دوی د څه ځای نه څه ځای پورې دلته رالو او په ژمي خو اوس خو د الله رحم دی چې واورې نه دي شوي اوبه یخبند کېږي نه دلته دا اوبه چې دا فریز کېږي په پیپانو کې یخبند کېږي نو نادره څه به ویل غواړي کسانو ته چې دا اوس د څه ځای نه رالو او په ژمي د اوبو حالات څه مسلې دي د اوبو خو چې تقریبا دغه ځای نه راځي نو کیلومتر لار فاصله باندې راځي او دغه تقریبا 35-24 منټې لګي پیاده ده نو واورو کې خو دوی بیا راځي دوی ته به ډېر زیات تکلیف وي نو دغه شان کې دا پیپان چې کوم دا خرابېږي دلته کې د دې ډېر غټ مشکلات دي جی نو د دې داسې د لرګو مسلې شوي داسې نورې ډېرې مسلې دي خو بس زو د دې علاقې د خپلانو ته ښیم دا راسره وګورئ او نورې خبرې سره په نورې ویډیو کې کوو یو څو شعرونه به درته ویو نو راځئ راسره زمونږ د لاړۍ کلی دی او دا زمونږ د کوم عوامو چې کوم جومات دی هغه جومات دی ملګرو راتلو مونږ نو دلته راغلي وو د بیلر پسې دا مونږ ورکړی وو دا روډ چې زمونږ کوم دی دلته د لوهار چې کوم یو کار هغه دیو ترلاسه کوي د علاقې له دیو د لوهار چې کوم کار هغه کوي او دا علاقه به دیو په پرمختګ باندې بوځي نور چې داسې کوم ډېر کارونه دي هغه به دیو کوي نو دی اوس موږ سره دا بیلر جوړ کړی دی نو دنه به تپوس کوو نو استاذه السلام علیکم نو ملګرو به څه غواړي چې دا د کوم ټیم نه جوړېږي او څو وخت کې جوړېږي او څه شی چې پکې لګي لرګي پکې څنګه ږدي څه حساب یې دا خو چې ټیم ښه ټیم وي په اوس ټیم نه جوړېږي چې ټیم دا باندې که نه لرګي خو دا 2 فوټه چې راځي نو دوی کې اوږده لرګي لګي او چې 1.5 فوټه وي هغې کې لږ لنډ لګي لږ لنډ پکې لګي نو دا خو بیا په ژمي ډېر ګرم ومي که نه نو چې واورې ورېږي خلک به دې کې لرګي واچوي په دې ځای کې دې کې لرګي اچولی کېږي نو ملګرو تاسو دا کتی شئ نو نورې ویډیو چې دا د دې موږ تاسو ته ښیو او ملګرو دی چې دی زه لپاره یو خوږ کمنټ تاسو وکئ چې دا حوصله افزایي چې د هغه نور هم اوچته شي نو والسلام ملګرو تاسو ته چې ما کوم جنریټر خو پورې هغه نو تاسو کتی شئ د هغې نه دا تارونه په دې ونو کې راغلي اوچت او کورونو ته تللي نو دلته ځای په ځای دا کونډې چې هغه یا زنګ شي یا چې کومې دي وخېږي نو هغه دي بیا په دوباره ټیټۍ هغې له راغلي دي ملګرو تاسو کتی شئ په ویډیو کې راسره د کلي یو بل ځوان یو ښکلی چابک ملګری میلاو شو نو ملګری السلام علیکم نو چېرته روان یې او څه چل کوي څه حساب دی نن سبا خو ته د ښه پته ده بارانونه نشته اوبه ډېرې زیاتې کمې دي بجلي نه وه او د بجلۍ پسې راچکر بجلۍ پسې روان یو نو په لاس یې سرپلاس دی داسې نه چې ولې پلاس دی او په دې به مونږ کونډې لګو کونډې به ټیټوئ نو بارانونه هم نه کېږي واورې هم نشتې بجلي هم ډېره زیاته کمه ده موبایل چې دی هغه نه چارج کېږي او نور څه دي خیال دی ملګرو ته څه شعر مېر وایه ویل غواړې یا ځمکه شو اوچته یا اسمان کې فرق راغی او یا زه په مینه موړ شوم یا جانان کې واه ډېر ښه ډېر مهرباني ملګری شي چې زموږ خوږ ماما جان السلام علیکم نو ملګرو ته به څه ویل غواړي د دې کلي په حواله سره بس ستاسې مرضي ده چې څنګه تاسې خوشحالېږئ یا ستاسې ملګري خوشحاله دي چې خوشحاله نه لکه د دې سږ کال یې واوره ونه شوه دې په باره کې به څه ویل غواړي د دې ژمي په باره کې به څه ویل غواړي او دا بیلر چې کوم دی د دې په باره کې به څه ویل غواړي ملګرو ته به تاسو ته داسې پخوانۍ یو څو خبرې یادې هغه به مونږ ته ووایي خیر زما خو دومره عمر نه دی داسې پخوانۍ خبرې ما ته یادې هم نه دي او مشرانو نه به څه خو اورېدلي دا خبره ده چې یاره هر مصیبت چې راځي نو خپل ګناهونه او که نه ده دا خبره صحیح خبره ده نو که دا بعضې خلک خو دا ګناه نه ګڼي شین دی او ګرمي ده واوره نشته فلانی دی ډنګری دی خو دا خبره نه ده دا به خامخا د ګناه سبب ځکه چې د دې نه څه خیر نشته او پخوا به دلته دا ټایم څومره واوره او ډېره واوره دا نن سبا زه چې راوتی یم نو دا ټایم به مونږ کور کې ناستو چې یاره وتو به نه داسې بیلرو ته به ناست وئ شاباسې ډېر لرګي او نو لرګي خو هغسې پراته دي مونږ څه سوي نه دي نو که څوک اوس دا ښه ګڼي خو زه ورته ښه نه شم وایي او ځکه چې
بارانونه نشته بارانونه نشته بجلیانې نشته دغه په تیارو کې هغه لیمپونه خو چې هم دغسې واړی کور نه پرېږدي سبا له یې مات کړي ګرانه اندازه تاسو ته معلومه ده که نه او بل د جنت شنې علاقه ده بلکل دا د روډ او د بجلۍ او د ګرانۍ څه به ووایو د دې مصیبتونو خپل ګناه دی نو ډېره مننه ډېره مهرباني ډېره زیاته مینه ستاسو نو الله دې ښاد او آباد ساته بابا جان قاري صاحب ملګری شو کوم چې ما سره په ډېرو ویډیوګانو کې و نو قاري صاحب وایي چې ژوند په دغه لاره تیندکونه دي دا ولې قدم قدم زړګي یا نفرتونه دي دا ولې افسوس چې دلته قدر د بې قدرو خلکو کېږي افسوس چې دلته قدر د بې قدرو خلکو کېږي د یو بل نه ماړه د خلکو زړونه دي دا ولې نو قاري صاحب هره ویډیو کې د ما سره خپلې خوږې خبرې کړي نو ملګرو ته به څه ویل غواړې او څه خوږې خبرې به ورته ووایي ملګرو ته بسم الله الرحمن الرحیم عریف صاحب تاسو یو جهان مننه ستاسو شکریه ادا کړو چونکې د موضوع د خبرو لا نشته خو زه به دا ووایم د ماښامي ټیم کې یو ځای شو او ماښامي ټیم هم داسې دی چې ټیم مانځه ته قریب دی نو دا به وویو چې یاره بس په جمع به ټول لاړ شو مانځله ولې چې باران نه کېږي واوره نه کېږي موسم د واورې دی نو کېدی شي چې دا سبب داسې وي چې زموږ د عملونو وي باران واوره نه کېږي نو ما ځکه وي چې ټایم د مانځه نږدې دی نو که چېرته دا ویډیو لایو وي نو تاسو هم د مانځه اهتمام کوئ ټول نو په مانځه سره الله رب العالمین ډېر انعامات کوي نو نادره ملګرو ته به یو اخرنی شعر ډالۍ کړي که راځي دله نو ملګرو ته به ووایي جی نو زه به دا ووایم چې بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي واه واه درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي او زما د قام د کمې بدبختۍ به درته وایم زما د قام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را ظلمي کېږي نو ټوپکو پسې ګرځي چې څوک را ظلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي واه واه ډېر ښه نو ملګرو د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ د الله په امان ستاسو نه بخښنه غواړم که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو د ملګرو سره شیر کړئ